हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। څنګه چل دی نادیه؟ یو خو ستاسو نه نه خلاصېږو چې کله ګورو بس ټنګ 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 بس رنګ کوئ خلکو ته. نو هر چا ته خو مونږ نه کوو نادیه، مونږ خو صرف تا ته کوو. والله چې مونږ خو بل چا ته نه کوو. نو ولې ما کې دا څه خاص دي چې ما ته کوي؟ نو بس تا ته ځکه کوو که نه چې ته مو زړه ته راتېرې که. څنګه؟ نو بس دا خو د زړه خبرې دې باندې ته نه پوهېږي. نن په دې به هم تاسو پوهوئ. نو بس دا چې کله ته ما سره میلو شي که نه نو بس بیا به ته پته ولګي. نه تاسو څنګه یې بس هر ټایم ملاوېدلو خبرې کوئ. په تاسو سره خو ملاوېدل پکار دي چې تاسو څنګه یې که نه. زه خو ډېر هاټ سیکس دی ما کې. تا ته څه پته ده هاټ څه ته وایي؟ نو هاټ باندې خو زه پوه شم که نه، خو لکه څه ما ټرای به وکړو که نه تاسو سره به میلو شو. چې ما سره میلو شي که نه نو تا نه به وینډایم ډېر شي. ولې وینډایم کې څه چل دی؟ وینډایم ډېر سیکسي و که نه، انګلیش فلم هیرو. ښه هغه یو ما وی چې دا څوک دی، ستاسو کزن دی او که څوک دی؟ نه کزن مو نه دی، خو لکه زما په شان ښکاري کلي کې ما ته خلک وینډایم وایي. نه مړه ها که نه ما ته په کلي کې خلک وینډایم هیرو وایي. دا خو ما ستاسو اول ځل باندې دا نوم واورېدو. ښه که نه دا خو چې ته اوس سبا له ما سره میلو شه، سبا ته 4 بجې راوځه او زه به ټیکسي در ولم. تاسو به ټیکسي کې راځئ؟ خپله ټوټې به راولم مړې رور مې بوتلې ده. ښه داسې وایي که نه تاسو ما زه به ته ټلیفون وکړم هغه به یې راولي او سپینه ټوري ده او هغې کې به درځم بیا به ځو کباب ته تارو ته به ځو، هلته به یو کمره والو. تارو کباب خو زما ډېر زیات خوښ دی. کمره به والو، کباب به دړی راوالو. په دړی کباب په څه کوئ؟ تاسو خوړی شي دړی کباب؟ مړې چې سترګې مو مړې شي مړې. ښه سترګو دپاره؟ او چې بس ورته ګورو بس ګورې ورته او خورې نه که نه؟ 2 سیره به ترې وخورو نور به چاله ورکړو چې ځان مزې کوئ. زه دغه پې وکړئ که نه مستي پې وکړئ او جشن به مناوو. بیا به چې دی نو کوارټر ته لاړ شو، هلته به میلو شو، پپې مپې به والو او بس خوند به وکړي. تاسو هر ټایم بس پپې اخلئ، بل څه کار هم شته که نه؟ ذکر ما ته ډېر سیکس راوچت شوي دي که نه. څنګه؟ سیکس داسې وي که نه چې بس دا شی مې ودرېږي لکه د بلټرۍ په شان او زه یم چې اوس خرې ورومنډم موقع په دې غرې وروم. ښه دومره زیات دی؟ لکه توره پشیني هغه شی توره پشیني هغه شی را سره نادیه ته به بیا دن کې تارې ویني، ورځې به ستوري ویني. دا دومره غټ مړه خره ته ګوره بس خر یم هغه سم دی. اوس هم لاس کې نیولې دي. او تاسو څه کوئ په دې ټایمه؟ کابو کېږي نه اوس څه ورسره وکړم؟ پړي ورته واچو. پړي نه که نه په پړو دا لکه د هغه سیم نه دی راغلی نو ښار هغه چې پیسې هم ایسارېږي ما هغه کار دا پیسې هم نه ایسارېږي. دا په دې کوس کې ورکوو وده واسې ورکړه چې قسم چې خوند یې در نه کړو نو بس ما ولګوې 20 ډزن یې ولګوې. اصلا اکه بکه مې پاتې کړي. نه مړې سم نشته مړې دا ټول خلک چې به منډي را منډي څه صرف ته خو یې نه منډي. نه نه لکه هسې نه ستاسو ډېر زیات غټي که نه، هسې نه یو په مې یو ګوټ کې پرته وي بله ګوټ کې پرته وي او د پاسېدو نه یم. نه خو لږ لږ بیا در منډم داسې د ظالم بچیه دا دومره غټ مړې دومره نه دی سړي ته مو یارېږم بس ته داسې د کټ بازو ته ګوتې ورډوه دغه مره به وي. اوف الله دا خو ډېر زیات غټ دی. دا دونه به نه وي د هغې نه به لږ کم خو به کېدای شي دغه مره وي بس. لکه څه ورپسې زه فیته راوالم که نه
نو پیته پسې مراله مړې ته تراشه کباب به وخورو پس بیا به خوند وکړي بیا به درته پته ولګي چې څومره دی او څومره نه دی. نه لکه دا خو په ما ډېره زیاته خرابه کړي. خیر دی بیا به په وروستو باندې ختمومه که په مخ کې نه باندې نه په وروسته خو ډېر سوځې کوي. مړې سم نه کوي لږ لږ بیا به در ومنډم. نه لږ لږ نه وه بیا فل رامنډوي. به فل بیا در ومنډم داسې به دې ښه کوم چې بیا هسې نه تر زړه پورې ورسې. نه مړې تر نوم پورې خو در رسوم که زړه پورې نه